د آبادی مدر تکړی دی تکل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا د آبادی مدر تکړی دی تکل هیوادا و زما گل هیوادا و زما گل هیوادا. جالب دا ده چې د خپل ورونو مسلمانانو هغه ورونه زمونږ چې قربانۍ ورکړي دي خپل ملک نظام یې ساتلی دی په وینو باندې دغه بند خړوب کړی دی د دې د مشکلاتو نه خبر شو وی وینو دا ډېره لرې پرته علاقه ده خدا نه خواسته د دې ځای نه که یو څوک مریض شي او سخت مریض شي انسان که غر هم وي او چې کله مرض پرې راشي نو هېڅ هم نه دی دا که بیا د دې ځای نه میدان وردګ ته او بیا یې کابل ته رسېږي یا به تلف شوی او یا به ډېرو کړاوونو نه تېر شوي دا زموږ ستاسو د امیر المؤمنین حفظه الله ورعاه الله تعالی دې عمر دراز ورکړي او الله تعالی دې د مسلمانانو د خدمت دپاره مزید توفیق ورکړي په ملت باندې زیات مهربانه دی چې دغه لرې پرتې سیمې سپینې ساحې چې هلته خدمات نشته او صحت خو د مرګ او د ژوند موضوع ده اهمیت یې هغومره زیات دی اول خدمات باید مونږ دغه سپینو ساحو کې خدمات ارزوو دې سره به ډېره لویه فایده دا ورسېږي چې په دې کې 4 متخصصین وي 4 د اطفالو یو متخصص ډاکټر وي مثلا ولادي نسایي یو متخصص ډاکټر به وي یو داخله متخصص وي جراح متخصص وي د دې سره سره په دغه شفاخانه کې د پاتې شاوخوا پرسونل راځي پکې امډي ډاکټران دي نرسان دي نور خدمه دي نو په دغه معیار شفاخانه جوړه شي ان شاء الله زموږ ستاسو ملت دپاره یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده یو صحتمند ملت د ملت خدمات کولی شي که ملت صحتمند وي نو هغه د الله د مخلوق خدمت کولی شي د الله عبادت کولی شي او که صحتمند په خپله نه وي نو یو هم نشي کولی دا زموږ ستاسو دپاره غټه لاسته راوړنه ده الله تعالی دې دغه شفاخانه زموږ ستاسو په ژوند کې په اسانۍ سره تکمیل کړي کوم شرکت ته چې قرارداد ورکړی شوی دی نو هغې د 1.5 کال په وخت کې د هغوی تعهد دی چې موږ به دا شفاخانه تکمیلو اوس موږ ترېنه غوښتنه دا ده چې څومره کوشش وکړي په 2 شفا وي چې دا شفاخانه د دې نه مخکې کال وي زیات و کم په دې وخت کې تکمیل شي ستا پرنګ برنګ یم کښکلی د ولسوالۍ د ټولو مسؤلینو نه که هغه ولسوال صاحب محترم دی قمندان صاحب محترم دی زموږ صحي ناظم د ولسوالۍ دی هر یو فرد باید د خپله وظیفه وګڼي انجینر صاحبان چې دې نه وخت لیدنه وکړي نظارت یې وکړي که خدای نخواسته کوم ځای کې کمی بیشی هغه شرکت ته ورپغوته کړي او شرکتونو نه مې امید دا لرو او غوښتنه هم چې دا د افغانان دي غیرتي ملت دی هغه خپلې ګټې ته به نه ګوري انشاءالله دې ته به ګوري چې دغه شفاخانه چې جوړېږي د ملت په خولو باندې جوړېږي ځکه دا بودیجه د ملت خولې دي نو د ملت د دغه ورونو د دغه ملت خولې په دې باندې چې یو تعمیر جوړېږي باید پایدار وي باید هغه معیاري وي دا ټولې خبرې په رعایت کې وي نو ورونو ستاسو دپاره دغه راټولېدل دي ولسوالۍ ته دغه شفاخانې ته تهداب ډبرې ته ستاسو دپاره یو زیری دی او خوشحالي ده زموږ دپاره ما دپاره خو ما تاسو ته وي روحان خوشحالي دا وه چې ما د خپل ملت د خپلو ورونو خویندو میندو د خپلو مشرانو کشرانو کړاوونو ته وګورو چې دا هغه ضرورت هغه احساس را سره پیدا شي چې دا باید یو مشر ته په ښو الفاظو باندې تعبیر شي نو نور هم توجه وشي دې پسې وروسته دې تجهیز دی د هغې دپاره پرسونل دی دا ټول موږ په نظر کې نیولي دي او د ټولو دپاره هڅې کوو کوشش مو دا دی ما تاسو ته د افغانستان د صحت
دا سکتور همیشه انجو محوره او په خارجي مرستو باندې متکی پاتې شوی د خوشحالۍ ځای بیا دغه دی چې د خپلو منابعو نه تاسو یقین وکړئ دې سره دا ډونر مؤسسات دومره تشویق شوي دي چې کله موږ دا خبره وکړو چې د 313 ولسوالیو کې موږ د خپلې بودیجې نه شفخانه جوړوو هغوی خوشحاله شي ځکه دلته دا وضعیت مخکې په تنبلۍ باندې تېر شوی دی که دغه شان شفاخانې ورته په ټول افغانستان کې په خالي ساحو کې جوړ شي په سپینه ساحو کې انشاءالله افغانستان غیرتي ملت دی او یقیني دا ښه مزل دی هر خواته چې ګوري یا شفاخانه په کار باندې کار لګیا ده یو پروژه روانه ده یا سړک دی یا شفاخانه ده یا مکتب دی یا کلینیک دی یا یو بله پروژه ده ترقی نو امید لرو افغانان محنت کشه خلک دي په هره برخه کې نو غوښتنه هم زموږ دا ده چې شفاخانې نه وخت په وخت باندې لیدنه وکړي او دې سره کومک کله چې جوړه شي بیا د دې حفظ و مراقبت د دې نه ساتنه د آبادۍ مو درته کړی دی تکل هېواده و زما ګل هېواده و زما ګل هېواده و زما ګل هېواده و زما ګل هېواده د الحمدلله د موږ د تاسو د نیکو مشفقو مشرانو اوس د وطن د آبادۍ لپاره همداسې هڅې او هلې ځلې شروع کړي دا چې روغتیا امن دی او د هر مسلمان حق دی او هر مسلمان هر د ولس هر وګړی که ماشوم دی که ځوان دی که مور ده که سپینګری دی که شهدا او یتیمان دي که کونډې دي که د موږ او د تاسو سپین سرې دي ټولو ورته ضرورت دی داسې ټول خلک د دغه امن مستحق دي او دغه امن دغه روغتیا او دا سلامتیا به خلکو ته څنګه رسیږي اسلامي امارت دا هڅه کوي چې ټول خلکو ته عادلانه او معیاري خدمات ورسیږي ان شاء الله د دغه شفخانې اعمار به د دغه جغتو ولسوالۍ ولسونو لپاره معیاري خدمات با کیفیته خدمات عادلانه خدمات به ټولو خلکو ته رسیږي او ټول خلک به له دغه مستفید کیږي د موږ د تاسو دغه ولایت یو غرنی ولایت دی صعب العبور ولایت دی د موږ د تاسو په دغه سختو لارو باندې خصوصا د ژمي په موسم کې موږ تاسو ولیدل ډېرو میندو دلته خپل ژوند ډېر ماشومانو خپل ژوند له لاسه ورکړ نو انشاءالله د ده په آبادي او د ده په اعمار او د ده په جوړېدو سره به انشاءالله دغه ټولې ستونزې د خلکو حل کېږي اقتصادي له لحاظ نه هم خلک د ده نه بچت کوي ځکه خلکو به کرایې مصرفولې وخت به یې ضایع کول سفرونه به یې کول ستونزې به یې ګاللې دا ټول به انشاءالله په ده په راتګ سره یو اندازه کمیږي او انشاءالله کوششونه او هڅې روانې دي چې په ټولو ساحو کې به دا مشکلات حل وي دا شفخانه به 10 بستره باندې مشتمله ده 10 بستره ده په ده کې به اولیه او ثانوي خدمات کېږي په ده کې به په ټولو بخشونو کې او پی ډي کېږي په ده کې به داخله جراحي نسایي ولادي تخصصي خدمات دلته کېږي د تغذیې خدمات د واکسین خدمات د اکسرې او د فزیوتراپي ټول ثانوي اولیه خدماتو باندې به مشتمله وي او دغه به د ولس ستونزې موږ او د تاسو دلته حل کوي د دې هزینه او بودیجه 9 میلیونه افغانۍ دي چې د عامه روغتیا وزارت لخوا نه د سودیس هلمندوال ودانیز او سرک جوړونې شرکت لخوا نه دلته تطبیق کیږي په مدت د 18 میاشتو کې به دا تکمیلیږي او بیا به انشاءالله موږ او تاسو همدغسې یو جلسه که ژوند انشاءالله بیا به د دې د ګټې اخیستنې او د دې د خدماتو د شروع لپاره انشاءالله بیا به دلته موږ او تاسو ټول شاهد یو چې دلته به بیا انشاءالله دا تسلیمیږي تقریبا شاوخوا 2 صحي پرسونال باندې هغه به اداري او مسلکي او تخنیکي پرسونال باندې به دا مشتمل وي انشاءالله دغه 2 تنه پرسونال به د همدغه ولس خدمت کوي موږ نور کلینیکونه چې په اطرافونو کې دي هغه به انشاءالله معیاري کېږي په جغتو ولسوالۍ کې موږ 6 صحي مراکز لرو انشاءالله د عامه روغتیا وزارت د رهبري د نیکو هدایاتو او د عامه روغتیا ریاست په غوښتنه باندې هغه خالي سپینې ساحې چې له خدماتو نه محرومې دي هلې ځلې روان انشاءالله دغه هم خدمات شروع کېږي چې موږ د فی الحال لپاره په جغتو ولسوالۍ کې د خجاو او د مولي په ساحه کې انشاءالله په دغه لنډو ورځو کې به موږ هلته د خدماتو پیل په هغه کې شروع کړو او نوي خدمات به هلته ایجاد سي انشاءالله موږ کوشش کوو چې نورې هغه خالي ساحې محرومې ساحې چې له خدماتو نه محرومې دي ولس خدماتو ته لاسرسی نه لري انشاءالله ته به موږ خدماتو ایجاد د دغه مشرانو په هغه کوو
ستا پرنګ پرنګ یم په دې جغتو کې یو شبخانه جوړیږي نو الله جل جلاله دې نور مسلمانانو ته هم توفیق ورکړي چې په هره برخه کې دې مظلوم لسته خدمت وشي. یقیني ما په خپل دې ولایت کې دلګي او خدمت مې کړې ده چې دغه سرکونه دغه کلینیکونه دغه آبادي به اوس ټولې برحاله وي، خو د دې مجاهد ولس او د دې مجاهد خلکو دغه قرباني چې دوی ورکړله د اسلام دپاره د دې اسلامي نظام دپاره الله جل جلاله دې ورته قبول او منظوره کړي. نن د دوی په مونږ باندې حق ده که شفاخانه ورته جوړوو که مکتب ورته جوړوو که سړک ورته جوړوو که نور خدمت ورته کوو د دې ولس حق مونږ نشو ادا کولی. خو وزیر صاحب نه ډېره مننه کوو چې ده په خپل راتللو باندې دغه ولس ته یو خوشحالي وروبخله. یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ستا پرنګ برنګ یم که ښکلی که بدرنګ یم یا زما وطن ستا د مینې یو ملنګ یم ته زما خلوت د